بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د وکیبلري سیکنډ کلاس دی، دویم نمبر کلاس دی. فسټ نمبر کلاس کې موږ وکیبلري ډسکس کړې وه، د هغه معنی هم یادې کړې وې، الفاظ هم یاد کړي وو، موسټ کامن ورډز هم یاد کړي وو. په دې کې موږ بیا موسټ کامن ورډز راوړي، وکیبلري اهم وکیبلري هم راوړې ده، د هغه مینینګ هم راوړي دي، اګزامپل یې به درکړو تاسو ته په اسانه الفاظو کې خبره سمجھ کې راځي. او دا وکیبلري چې موږ یاد کړو نو بیا به موږ انګلیش ویلی شو، فلوینټلی انګلیش به ویلی شو، ځکه چې وکیبلري موږ ته یاد نه وي موږ انګلیش نشو ویلی. نو کوم چې اهم پارټ انګلیش دی وکیبلري ضرور یادول دي. نو راځئ چې موږ سټارټ والو وکیبلري یاد کړو. زموږ سره ورډز راسته دی، ورډ راسته دی هایډ. د هایډ اوس څه مطلب دی؟ د هایډ مطلب دی د یو څیز پټول، د بل څیز نه پټول، غلا کول نه پټول. فار ایگزامپل ته یو څیز دیوال نه پټې، د چا نه پټې، خپل شاته پټې، جب کېږدي پټې، دغه پناه کولو ته ویلی کېږي هایډ. فار ایگزامپل ته چاته وایي چې ویر ډیډ یو هایډ مای موبایل، تا زما موبایل چاته پټ کو، زما موبایل دې څه کو. یا هی هیز هایډن، هغه پټ شوی دی، هی هیز هایډن بیهایند د وال، هغه د دیوال شاته پټ شوی دی. نو دې پټېدلو ته ویلی کېږي هایډ. بل ورډ دی زموږ سره هنټ. هنټ ویلی کېږي ښکار کولو ته، ښکار کولو ته ویلی کېږي هنټ. فار ایگزامپل لانګ ایګو آی یوز ټو هنټ برډز، ډېر مخکې به ما د مرغو ښکار کاوه. نو دې ښکار ته ویلی کېږي، ښکار کولو ته ویلی کېږي، دې ته ویلی کېږي هنټ ویلی کېږي. لاټ، لاټ اوس څه ته ویلی کېږي؟ لاټ ویلی کېږي ډېر زیات ته، چې یو څیز په ډېر مقدار صحیح، هغه ته ویلی کېږي لاټ. فار ایگزامپل دیر ور اے لاټ آف پیپل، هلته ډېر خلک وو. دیر ور اے لاټ آف پیپل، هلته ډېر خلک وو. بل زموږ سره ورډ دی میډل. میډل څه ته ویلی کېږي؟ په منځ کې یا درمیان، دې ته ویلی کېږي میډل. فار ایگزامپل our car broke down at the middle of the road. our car broke down at the middle of the road. زمونږ گاڑی د سړک په میانځ کې خراب شو. نو دغه د سړک په میانځ کې، دا میانځ ټکی چې موږ کاروو بیا موږ ته ضرورت دی د میډل. بل دی زموږ سره مومنټ. مومنټ اوس څه ته ویلی کېږي؟ مومنټ ویلی کېږي لمحې ته، لمحه څه ته ویلی کېږي؟ ډېر لږ وخت ته، شارټ ټایم ته ویلی کېږي مومنټ. فار ایگزامپل ته چاته وایي چې پلیز ویټ ا مومنټ، مهرباني وکړه لږ انتظار وکړه. نو دې لږ وخت ته ویلی کېږي مومنټ. بل دی زموږ سره پلیزډ. پلیزډ، پلیزډ څه ته ویلی کېږي؟ خوشحاله کېدلو ته ویلی کېږي پلیزډ. فار ایگزامپل I am so pleased to see you again. I am so pleased to see you again. زه ډېر خوشحاله یم چې ته مې بیا ولیدلې. دې ته ویلی کېږي پلیزډ. بل دی زموږ سره واټس پرامس. پرامس څه ته ویلی کېږي؟ پرامس ویلی کېږي وعدې کولو ته. فار ایگزامپل he promised me، هغه زما سره واده وکړله. I promised you، ما ستا سره واده وکړله. یا why would I break my promise، زه به ولې خپله واده ماتوم. نو دې وعدې ته ویلی کېږي پرامس. بل زموږ سره ریپلای. ریپلای څه ته ویلی کېږي؟ چاته جواب ورکولو ته ویلی کېږي ریپلای. نو فار ایگزامپل زه وایم چې I will be waiting for your reply، زه به ستا د جواب په تمه یم، زه به ستا د جواب په انتظار یم. نو دغه ریپلای ته څه ویلی، دغه جواب ورکول ته څه ویلی کېږي؟ ریپلای ویلی کېږي. ټریک څه ته ویلی کېږي؟ ټریک ویلی کېږي یو چال ته. څه ویلی کېږي؟ چال ته ویلی کېږي ټریک. فار ایگزامپل your this trick really surprised us، ستا دې چال موږ ډېر حیران کړلو. نو کله چې داسې خبره کوو بیا موږ ته ضرورت دی د ټریک. ټریک ویلی کېږي چال ته. نو زمونږ کلاس د دې وکیبلري په حوالې سره موږ په دې کې تقریبا 11 ورډز مینینګ یاد کړل. او دا زموږ سره سیکنډ کلاس و. تھرډ کلاس به انشاءالله ریکارډ کوو او بیا به تاسو له اهم وکیبلري راوړو، کامن وکیبلري به راوړو. او موږ د 2000 وکیبلري سیریز شروع کړی دی. انشاءالله تعالی موږ 2000 کامن وکیبلري یادو او د هغه نه بعد به انګلیش فلوینټلی شو ویلی.